ماشومان ماشومان جینکی او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د پیوستون تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ستړي مسئ ښه راغلاست په دې هیله چې رک روغ او جوړ به یاست درنو لیدونکو د رڼا پر لور روغتیایي خپرونه ده چې په همدغه خپرونه کې مو نننۍ موضوع ځانګړې کړې د کانګو څه ډول ناروغي د دغې ناروغۍ څخه د ژغورلو لارې چارې څه دي او په دغه ناروغۍ د اخته کېدو لاملونه څه دي پر همدې خپرونه کې کیدای سي ډېر نور مسایل هم وړاندې سي په همدې خپرونه کې مو د بحث تلاشه موضوع او د روښانتیا دپاره میلمه د ځان سره لرو ډاکټر نعمت الله زیرک د داخله ناروغیو ماهر او معالج ډاکټر ډاکټر صاحب محترم تاسو ته ښه راغلاست وایي کورمدان ریاست چې موږ ته بلنه راکړل ښه موضوع مو ټاکل دی انشاءالله پر وبغږېږو څه چې ضروري دي په خاص توګه بیا په دغه موسمي وخت کې چې اوس د دغه ناروغۍ د کانګو په نامه چې کومه ناروغي ده دغه ناروغۍ دپاره دا موسم ډېر مساعد دی دا چې د خیره څو وخت وروسته موږ تاسې قربانیان لرو د لوی اختر زموږ تاسې کوم اخترې چې ورته وایو دا لرو په دغه وخت کې د دغه ناروغۍ سرایت یا انتقال نظر بل وخت ډېر زیات دی خلک په عمومي توګه یعنې دغه کانګو د پیښېدو امکان ډېر زیات دی ځکه په هر کور یا حد اقل که وایم چې که یو کور په دوه درو کورو کې که یو وس ونه لري دوه خو حتمي په درو کورو کې نو بیا موږ چې اخترې ورته اختریان کېږي په دغه وخت کې کانګو ناروغۍ سرایت یا انتقال بیخي ډېر زیات دی نو انشاءالله پر وبغږېږو ته خیر ستاسو پوښتنو ته به هم جوابونه درکړو او ورسره په څنګ کې څه چې زما سره دي د مخنیوي لارې چارې څه دي پر هغه باندې خیر به معلومات ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب محترم که چیرې په لومړي سر کې د موضوع اړوند پر کانګو ناروغۍ باندې رڼا واچوو چې کانګو څه ډول ناروغي ده یا څه ډول پیدا کېږي ډېر ښه کانګو چې ده یو وینه بهوونکې او د تبې لرونکې ویروسي ناروغي ده چې د حیواناتو څخه چې په هغه کې یو غوا چې موږ ته یې حیوان ورته وایي د اخترې دپاره غوا خپله وزه څه او دې ته ورته ځینې نور حیواناتو باندې دا یو رقم کنه یا په اصطلاح کوچنی غوماشي ته ورته داسې یو ژوندی موجود دی نو دغه سبب ګرځي دغه حیوان ته دغه ویروس انتقالولی سي بغیر له دې څخه چې حیوان د مریضي احساس وکړي خپله په حیوان کې ناروغي رامنځته کړي حیوان د یو کریر په شکل دغه ویروس د ځان سره ساتي او بعد له هغه څخه یې بیا انتقالي تر موږ پورې انسانانو ته انتقالولی سي نو په مجموعي توګه که چیرې لنډ په دغه برخه کې زه راسم کانګو یو وینه بهوونکې تبه لرونکې ویروسي ناروغي ده چې لامل یې یو رقم کنه ورته وایي په پښتو کې او موږ ورته کانګو وایو په طبي اصطلاح یا دا یو رقم ژوندی موجود دی لکه غوماشي ته ورته کوچنی موجود دی کله چې انسانانو سره په تماس کې راځي یا خپله دغه کنه سبب د دې ګرځي چې موږ وچیچي یا موږ خپله د حیواناتو که هغه غوا ده پسه دی وزه ده یا دې ته ورته ځینې نور حیوانات چې هغه موږ حلالوو یا د غوښ سره په تماس کې راځو یا خپله د وینې سره یا د دغه حیوان د لاړو سره په تماس کې راځو سبب د دې ګرځي چې دغه مربوطه د کانګو ویروس بیا زموږ وجود انتقال سي که زه د تفریح یا د په اصطلاح د انکوبیشن پیریود ته راسم یا د اخته کېدو وخت دی که چیرې موږ د حیوان مستقیم د دغه حیوان اکنې یا کانګو موږ وچیچلو کوچني غوماشي پر حیواناتو کوچني کې وچیچلو نو په ظرف د یو درو ورځو کې موږ ته کولی شي چې د کانګو په ناروغي موږ مصاب کې اخته مو کړي مګر که چیرې بیا دا داسې و چې موږ د حیوان د وینې یا د لاړو سره په تماس کې رالو بیا د هغې د لارې دا میکروب موږ ته انتقال سو نو بیا دغه د پیریود یو څه ځنډېږي 4-5 ورځې څوک د ناروغۍ ته 6 ورځې پر د ناروغۍ احساس نه کوي بعد له هغه څخه دغه د کانګو په نامه ناروغي موږ مصابولی سي او همداسې په دغه ناروغۍ باندې تر ډېره پورې کوم اشخاص کومه طبقه اخته کېږي دا ډېره مناسبه پوښتنه ده بیا په خاص توګه د اوس وخت لپاره چې څوک ځان ځینې وژغوري دغه ناروغي د نور سرایت انتقال مخنیوی وکړي په زیاتره وخت کې زموږ خلک په اصطلاح د حیوانانو د حلالولو ځایونه نه لري چې په اصطلاح مشخص په کلي کې 1-2 نفره دي دا لاړ شي او دا غوایي دي حلال کړي یا پسونه دي حلال کړي یا وزې دي حلالې کړي
چون په مجموع کې په هر کور کې هر کلي کې هر سړی دا حیوانات خپل سره لالي نو زیاتره کسابان ډېر سره په تماس کې دي یا ډېر تر خطر لاندې دي. کسابان هغه څوک چې حیوان لالي نو کساب خو یوازې دی نه چې په بازار کې دی دا کار د غوښې کاروبار کوي یا که په د اختر په موسم کې موږ خپله حیوانات حلال کړو کیدای شي موږ تاسې خپله کسابان بیا په دغه وخت کې موږ خپله ورسره په تماس کې یعنې اول تر خطر لاندې کسابان دي. بعد له هغه څخه وترنران یا هغه څوک چې هغه د حیواناتو سره په تماس کې راځي. بعد له په درېیمه کټګوري کې بیا هغه څوک چې د هغه د حیواناتو وجلې پاکوي یا د حیواناتو ځای ته ورځي. په څلورمه کټګوري کې بیا خپله صحي کار کوونکي د صحت د برخې کارمندان چې په هغه کې نرسان راځي، ډاکټر صاحبان راځي، متخصصین راځي. په پنځمه کټګوري کې وایم یا په شپږمه کټګوري کې هغه څوک راځي چې هغه د دغه ناروغي د اخته خلکو سره په تماس راځي. فکر وکړئ یو نرس ډاکټر صاحب په اخته دی بیا د خپل کورنۍ سره په تماس کې راځي، بیا هم د ده کورنۍ تر خطر لاندې دی. یعنې په مجموعي توګه که زه وایم هغه څوک چې د حیواناتو د حلالولو سره د غوښې د لاسته وړلو سره کاروبار یا خپله د دغه کانګو د برخې ناروغان تداوي کوي دغه خلک ډېر تر خطر لاندې دي او ډېر ورباندې اخته کېږي. او ډاکټر صاحب که چیرې ووایاست چې د دغه ناروغۍ کلینیکي نښې نښانې کومې دي چې لیدونکو ته روښانه چون کانګو تر اوسه پورې زموږ په هېواد کې نوې مخ په ودې ناروغي ده. دا څو کلونو کې یو څه پیښه د کورونا څخه وروسته دغه ناروغي مخ پر زیاتېدو ده، لا هم اوس مخ پر اوج ده روانه ده، پیښې شته، هر روزمره ثبت کېږي. وزارت صحت عامه اعلانات ورکوي، د صحت برخې هر ولایت کې چې کوم صحت عامه ریاستونه دي اعلانات ورکوي، پیښې ثبت کېږي. که زه کلینیکي نښانو ته راسم ډېر زیات اعراض علایم لري، ډېر زیات یعنې کلینیکي برخه ډېره قوي ده. دغه ناروغي یو رقم شدید تبه لري. کله چې تبه شروع شول بیا د سر درد شروع کېږي. بعد له هغه څخه د عضلاتو کرمپونه چې ورته وایي د عضلاتو شخوالی، د عضلاتو درد، په مجموعي توګه بېخوبي ورسره شروع کېږي. دغه ناروغه شخص یو رقم عصبانیت کوي، په اصطلاح خوشکي، د غاړې شخوالی لري، کټ مټ لوحه یې داسې ده لکه څوک چې په مننجایټس باندې اخته، یو رقم د سر د پردي التهاب دی. دغه د کانګو یوه نښه داسې ده چې غاړه مو سره شخ کوي. بعد له هغه څخه دی کیدای شي په نسناستې باندې اخته سي، یعنې په ډایریا باندې اخته سي، په اسهالاتو باندې اخته سي. په اسهالاتو کې بیا وینه لري، خوني اسهال یا ډیزنټري چې موږ ورته وایو، په همدغه خوني اسهال یا اسهال کې وینه راځي. کیدای شي کانګې ورته پیدا سي، زړه بدی ورته پیدا سي، زړه بد بد کېږي. په کانګو کې هم کیدای شي وینه ورته پیدا سي چې هیماټومیزیس چې ورته وایي، بیا کیدای شي په کانګو کې هم وینه راوځي ورسره. یعنې په مجموعي توګه دغه ناروغه چې دی د حیواناتو سره په تماس راځي 4-5 ورځې بعد، 3 ورځې بعد که چیرې دته د سر درد پیدا سي، د عضلاتو درد پیدا سي او په عمومي توګه بېخوبي پیدا سي یا د غاړې شخوالی پیدا سي، ورسره په څنګ کې د نس درد، شدید د ګېډې درد، ورسره په څنګ کې اسهالات، په اسهالات یا په کې وینه یا خپله په خواګرځي کې وینه پیدا سوه، نو دی په دغه وخت کې باید په عمومي توګه د کور مشران یا څوک چې که دی خپله په دغه پیدی باید تر یو صحي مرکز پورې ځان ورسوي تر څو چې د کانګو هغه خاص نښې نښانې په دې کې مثبت سوي دي. ډاکټر صاحب مننه. نن د روغتیا وزارت یو خبر خپور کړی دی چې زه به دغه لیدونکو او تاسو ته وایم، بیا به وروسته راسو چې څه ډول دا خبر ارزوي. د تېرې میاشتې په پرتله د کانګو ناروغي 8% زیاته سوې. د امیر روغتیا وزارت مسؤلینو خبر ورکړی چې د روان زیږدیز کال په وروستیو 2 میاشتو کې د لومړۍ میاشتې په پرتله د کانګو ناروغي 8% زیاته سوې ده. د امیر روغتیا وزارت ویاند وایي چې د روان زیږدیز کال په 5 میاشتو کې په ټول هیواد کې څه باندې 200 تنه پر کانګو اخته سوي چې 6 تنه د دغه ناروغۍ له امله مړه سوي دي. د کابل د انتاني روغتون یو شمېر ډاکټرانو هم ویلي چې په روانه میاشت کې د کانګو ناروغۍ پیښې زیاتې سوي دي. دوی زیاتوي چې د 15 کسانو له ډلې چې د کانګو ناروغۍ د معاینې لپاره دغه روغتون ته ورغلي، د 8 تنو د معایناتو پایله مثبته وه. د یادولو وړ ده چې تېر کال په هیواد کې د کانګو ناروغۍ له امله 100 تنه مړه سوي دي. څه ډول دا خبر ارزوي؟ دا خبر خو زما په نظر باندې ډېر پر ځای خبر دی او ښه خبر لا دا ده چې زه وایم دغه څه اوس هم ډېر لږ دي. زموږ د هېواد زیاتره برخې اوس هم داسې دي چې هغه په اصطلاح د کلینیکو څخه ډېر لرې دي واقع دي، یا حد اقل در کلینیکه پرې نه راځي، یا داسې کلینیکان هم ستا په داسې ولسوالیو په اطرافو کې چې کیدای شي هغه تر اوسه پورې له برې خپل لابراتوار ونه لري، یعنې ځکه په هر ځای کې تشخیص نشي کېدلی. نو دا څه چې وایو د دې خو بېخیر خلکو دومره خو دي چې اضافه له زما په خپل شخصي نظر باندې دا ناروغي چون زموږ هېواد ټوله غریبان خلک دي، بیا د حیواناتو سره هر یو مستقیم په تماس کې دي. یعنې په مجموعي توګه زه که وایم په 100% کې به زموږ د 100 د قراره کې چیرې وارزو زموږ د هېواد 80 تر 90% شاوخوا کورونه، هر کور په کور کې هر کورنۍ یو حیوان 2 حیوان لري او مستقیم د هغه سره په تماس کې راځي، برته د هغه حیوان
خدمت چې موږ درته وایو په اصطلاح غوجلی پاکوي، ورځي غوجلي ته شیدې لوشي، دا کارونه دوی برته خپله کوي. نو حتما د دې څخه هم شمېر لوړېږي، ورځ تر بلې دغه ناروغي مخ پر ودې ده، زمینه ورته مساعده ده. بیا د دغې ناروغۍ مخزن چې دی په اصطلاح سورس چې دی، سرچینه چې ده یا ریزروار چې ورته وایي، هغه داسې څوک دی یا داسې یو ژوندی موجود دی چې هغه څخه موږ چاره نه لرو په هر کور کې شته. نو ښه خبره دا ده چې دغې ناروغۍ ته په خاصه توګه په هر ولایت کې، هر کلي کې، هر ولسوالۍ چې په درته وایم هر کور کې خاص توجه ورته وسي، تر څو چې دغه د کانګو د ناروغۍ د سرایت نور مخنیوی وسي. ډاکټر صاحب مننه. زموږ یو لیدونکي واتساپ کې یو پیغام را لیږلی دی، د هغوی پوښتنه پر سکرین باندې به موږ کښېږدو. غواړم چې دا پوښتنه یو ځل درته تشریح کړم په لنډه توګه. هغوی ویلي چې مثلا دغه د کانګو ناروغي تر ډیره پورې د انسانانو منځ کې ساري ده، یعنې انتقالېدونکې ده که نه؟ سلامونه د پیوستون ټلویزیون ټولو لیدونکو، اورېدونکو او کارکوونکو ته ډېره زیاته مننه. دا مو پر ځای او ډېره ښه موضوع انتخاب کړې ده. زما د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده، دغه د کانګو ناروغي چې ده دا انتقالونکې یا هم ساري ده او که نه ده؟ پوښتنه مې همدا ده، په دې هیله جواب راته راکول شي. اتمي انتقالېږي. کله چې موږ یو ناروغه شخص ولرو، هغه په کانګو باندې مصاب سي، اخته سي، نو بیا د دغه شخص د لاړو سره یا په مجموعي توګه د وینې سره که چیرې څوک په تماس راځي، حتما دا ساري ده. ځکه ما مخکې په خپلو خبرو کې مخکې وویله چې که چیرې څوک په کانګو اخته سي په څلورم پنځمه کټګوري کې چې ډېر تر خطر لاندې، هغه خپله ډاکټر صاحبان دي، یعنې دغه شی ساري ناروغي ده. ځکه بیا د یو ناروغ څخه کیدای شي ډاکټر خپله په اخته سي، نرس په اخته سي، بعد له هغه څخه د ده کورنۍ په اخته سي. چون دا ساري ناروغي ده، نو ځکه پیښې مخ ورځ تر بلې مخ پر ډېرېدو دي. نو د لابراتوار کارکوونکي دغه شي سره مستقیم په تماس راځي، یا خپل نرسان چې هلته په محیط کې اوسېږي، کیدای شي د ناروغه وینې، لاړو یا دې ته ورته په اصطلاح د خپل هغه رقم اکني چې ورته وایي، د هغه سره مستقیم په تماس راغلي، بیا تمن دغه ناروغي ساري کېدلی شي، بالکل ساري ده. او همداسې بل ګران دوست مو هم پیغام لیږلی دی او تر ډېره د هغه د پیغام خلاصه راخیستلی سو چې دغه ناروغي یوازې او یوازې د حیواناتو د لارې څخه انسان ته راانتقالېږي، کومې نورې په طبیعت کې نورې کوم هم داسې لامل شته چې هغه انسان په دغه ناروغۍ اخته سي؟ السلام علیکم. د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د کانګو ناروغي د حیواناتو د لارې سړي ته انتقالېږي که نور یو دغه هم لري، لاملونه هم لري، که ماچ دغه د حیوانات د لارې سړي ته خپرېږي؟ په اول ځل کې دغه ناروغي مخکې ما وویل د دې سبب کانګو یا اکنیچ یا کنیچ ورته وایي، دغه کوچنۍ غوماشې ته ورته ژوندي موجودات د دغې ناروغۍ لومړنی لامل دی. دوی هم چون چې دا پر انسانانو باندې په نورمال حالت کې دغه ژوندي موجودات نه اوسېږي، نو دا پر حیواناتو پر شاوخوا په اصطلاح د خولې مخ پر شاوخوا اوسېږي. چون چې دلته اوسېږي، دغه ځای څخه دوباره دغه کولی شي، اول کولی شي حیوان په اخته کړي، د حیوان څخه دوباره برته موږ په اخته کولی شي. خو کله چې د یو انسان په اخته سي، دوهم ځل دپاره دغه انسان بیا نور شاوخوا محیط چاپېریال ته بیا ساري دی، نو ځکه بیا د ده څخه کیدای شي دغه میکروب دوباره نور خلک هم واخلي. هغه لومړنی ریزروایر، لومړنی سورس، لومړنۍ سرچینه، لومړنۍ منبع چې ده هغه حیوانات دي. د حیواناتو کې بیا لامل هغه یو رقم کانګو ته ورته ژوندي موجودات دي. کټ مټ منظره د غوماش په رقم ده، دوی حیوانات مصابوي، حیوانات پخته کوي، بعد له هغه څخه سبب د دې ګرځي چې هغه موږ ورسره په تماس کې راسو انسانان، او بیا دا ناروغي انسانانو ته لاړه سي. خو د ورور پوښتنې ته به راسم، دوهم ځل دغه انسان بیا طبیعت ته ساري دی، نور چې خپل محیط ته ساري دی او نور انسان هم پخته کولی سي. درنو لیدونکو، د خپرونې دې برخه کې زو لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بیا هم تاسو کولی سئ خپرونه جریان لري، تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. اعلان د برکلي محترمو کلیوالو، زموږ په کلي کې د سیلاب د راوتلو وړاندوینه شوې ده. غلي شئ تر څو اعلان په سمه توګه واورم. د هغه چا کورونه چې د سیند غاړې ته نږدې دي. شفیقې، که زموږ په کلي یا زموږ کلي ته نږدې غرونو کې باران وشي، ممکن د سیلابونو له خطر سره مخ شو. موږ باید د نورو خلکو په شان د سیلاب د راتلو په اړه له ګرځنده ټلیفون، تلویزیون، رادیو او ټولنیزو شبکو له لارې د سیلاب خبرداری ترلاسه کړو. ستا خبره سمه ده. د سیلاب په لړ کې موږ باید د خپلو ماشومانو مخه ونیسو تر څو سیلاب ته نږدې نشي. د سیلاب وروسته موږ باید خپلو ماشومانو او نورو ته پاملرنه وکړو چې د سیلاب ځایونو ته لاړ نشي، په هغو اوبو کې لوبې ونه کړي او یا هم هغه اوبه ونه څښي. لطیفې لورې، زما په خبرو پوه شوې؟
هو پلار جانه کنارات ته له تلو وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځو. مېرمنې هم باید د خوړو تیارولو نه مخکې یا هم ماشومانو ته له خوړو ورکولو د مخه خپل لاسونه پاک ومینځي تر څو له سیلاب راتلو څخه وروسته د بېلابېلو ناروغیو څخه مخنیوی وشي. لورې پلار دې رښتیا وایي. جماله زویه تم باید د سیلاب نه پاتې اوبه ونه چښې. تل په یاد ولرئ د سیلاب اوبه مه څښئ. خپل ماشومان مو د سیلاب له پاتې اوبو څښلو او یا په هغو کې د لوبو کولو څخه منع کړئ تر څو د نس ناستې له ناروغۍ څخه په امن کې واوسي. د خپل ځان، کورنۍ او چاپیریال پاکوالي ته ډیر پام ونیسئ او د احتمالي سیلاب راتلو د خبرېدو لپاره ټولنیزې رسنۍ وڅارئ. درنو لیدونکو بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. دا چې دمه وه خدای دې وکړي چې تر پای شیبو پورې د خپرونې راسره پاته سئ. بیا هم راځم هغه اورېدونکي هغه لیدونکي چې همدا اوس د خپرونې سره یو ځای سوي اوسي د نننۍ رڼا په لور روغتیایي خپرونې موضوع مو ټاکلې ده کانګو ته چې کانګو څه ډول ناروغي ده د حل لارې چارې یا مثلا کم کسان په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي. ډاکټر صاحب خپرونه کې راسره میلمه دی. ډاکټر صاحب محترم که چیرې راته ووایاست چې د کانګو د ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې که چیرې لیدونکو ته روښانه کړي ډېر کانګو مخکې پر دغه برخه ما لږ وضاحت ورکړی و چې کانګو سره موږ ډېر زیات په تماس کې یعنې که ډېر احتیاط ونسي ډېر دغه حیوانات څخه ځان لرې نسي یا حتی اقل چې موږ په دا ټولنه کې د حیواناتو سره ډېر په تماس کې ځان لرې نسي ساتلی نو هغه محافظتي پوښونه باید استعمال کړو چې د هغوی لارښوونه یا په اصطلاح هدایت به زه دلته وړاندې کړم. که موږ غواړو چې د کانګو د ناروغۍ څخه مو ځان ساتلی لومړی خو باید په هر کور کې چې څوک حیوانات ساتي باید د حیوانات لپاره یو خاص ځای وي. یعنې حیوانات باید داسې نسي په کور کې چې دلته ډوډۍ خوړل کېږي دلته نږدې حیوان د ځان سره وساتل سي. چون زموږ تاسې الحمدلله د کور ساحې مې غټې دي ځمکه ځکه مځکې ډېر پراخه دي کورونه غټ دي نو حیوانات باید د ډوډۍ خوړو د ځایه د اوسېدو د ځایه څخه د ماشومانو څخه یا هغه څوک چې اخذ نسي کولی د حیواناتو لاس وروړي کوچنیان دي لیونیان دي د کور نور داسې څوک چې هغه ضعیف دي دا تشخیص نسي کولی چې دا به ما په اخته کړي په ناروغۍ باندې دغه حیوانات باید اول د کور څخه لږ یا د کور دغه ډوډۍ خوړلو کښېنستو بېدېدو د ځای څخه لږ لرې ځای پر ځای سي یا په مجموعي توګه زه وایم باید غوجله ورته جوړه سي د بغیر له مذهب شخص څخه ځکه موږ دا زموږ په هره ټولنه کې داسې دغسې دی چې د حیوان دپاره یو خاص نفر شته چې هغه د حیوان خدمت کوي یا په اصطلاح هغه ازغای ورته وروړي نو باید هر څوک د حیواناتو سره په تماس کې رانسي کوچنی باید لاس وار نه وي البته چې موږ ته یې وینو ډېر ماشومان دي کله چې څوک پسه لالوي وزه لالوي غوا لالوي بیا ډېر ماشومان پر هغه ځای راټولي د دغو حیواناتو د وینې سره د دوی د غوښې سره ځکه په دا وخت کې خو نه غوښه خوړل کېږي نه ماشوم کومک کولی سي باید په دا چارطرف کې خو باید بیخي ماشوم پرې نښول سي یعنې ماشومان باید د حیواناتو څخه که چیرې ژوندي یا مړه باید د حیواناتو څخه ډېر ګوښه سي لرې کښېنول سي نو موږ به یو غټ خطر د خپل کورنۍ د خپل ځان خپل ماشومان څخه ایسته کړي. په دوم قدم کې که زه راسم که چیرې څوک مستقیم غواړي چې باید اخترۍ حلال کړي نو ښه خبر به زما په نظر دا چې قصابان ته دا شی پیش کړي قصابان لپاره بیا زه لارښوونې لرم قصابان یې دغه حیوان حلالوي او بیا د هغه څخه دې کورنۍ ته غوښه سپاري بیا کورنۍ کولی سي په یو خاص لوښ کې په اصطلاح خاص پلاستیک کې دا غوښه وړي کور ته او بیا استفاده ځینې کوي پخوي. که چیرې څوک بیا خپله غوښته چې د حیوان حلال کړي نو لطفا په لاس باندې دستکش دا یو ښه محافظتي پوښښ دی چون د دستکش څخه نسي لیدلی دی زیاتره د انتان د انتقال سره مخنیوی کوي لاس نه پلړل کېږي باید دستکش یا ګلفز استعمال کړي بعد له هغه څخه یوه دانه ماسک وي خولې ته ماسک استعمال کړي او خپل خاص چپنې دي چې هغه لستوڼي والا چپنې دي داسې لنډې چپنې نه چې فکر وکړه تر دې ځای پورې خپلې خاص چپنې دي چې هغه مخ ته اغوستل کېږي لکه د جرۍ چپنې شاته تړل کېږي بیا دغه چپنې استعمال کړي تر څو چې دغه د ناروغۍ خطر یې ډېر حده کم کړي که څوک قصابي خپله کوي نو دغه خاص چپنې باید استعمال کړي او هغه څوک چې بیا په کور کې د حیواناتو سره لاس وګرېوان دي چاره نه لري دغه ته مجبوره دي حیوانات ساتي د حیواناتو خدمت کوي نو ښه خبره دا ده چې هغه شخص چې هغه د حیواناتو خدمت کوي کاروبار دی هلته
دی د هغو ته په اصطلاح 4 ساعته ورسره په تماس کې دی، ځي ورځي د حیوانات تر ځای پورې. دی باید د خپل محافظتي پوښ ولري، حتمي و ضروري. یا حداقل هغه د صحت عامې د وزارت لخوا څخه یو ډول درمل دي په بازار کې شته، بازارو ته راوړاندې شوي دي، وزارت صحت عامې محترم دا خدمت کړی دي چې باید دغه د کانګو ضد یا د کنې ضد درمل چې دغه ویروس وژني، دغه د منځه وړي، دغه باید د حیواناتو په هغو جلو کې وشیندل شي تر څو چې دوباره نه د هغه شخص او نه د کورنۍ ورباندې اخته شي. خپل شخص هم تر خطر لاندې دی، د شخص کورنۍ هم تر خطر لاندې ده. په هر صورت باندې دغه شی سبا د دې څخه نور ټولنې ته، کورنیو ته، نور کلي ته، ښار ته، بازار ته راخپرېږي او بیا سبب د دې ګرځي چې بس دا یو اپیډیمي ورکړي، په اصطلاح په یو ځای کې یو ناروغي رامبین شي او ډېره زیاته خپره شي او بیا نو کنټرول د یو هیواد په کچه ډېرې زیاتې ناخوالې لري، ځکه دا شی کنټرولېږي نه. موږ ګډه جامې لرو، که څوک په دا ناروغي اخته وي دی جومات ته ځي، که څوک په دا ناروغي اخته وي دی یو واده ته ځي، دی یو غم ته ځي، ښادي ته ځي، هدیرې ته ځي. نو سبب د دې ګرځي چې په همزمانه ډېر زیات خلک په اخته شي او دا د هیواد لپاره بیا چې هغه جوړ هیوادونه دي، اقتصاد یې پر پښو ولاړ دی، وزارت صحت عامه پر پښو ولاړه ده، یا ریاست صحت عامه پر پښو ولاړه ده، هغه نشي کنټرولولی داسې ناروغي ډېره سخت دي. نو دغه زموږ د کانګو لپاره به بیا یو ډېر په اصطلاح ډېر ځنډونکې ناروغي وي چې موږ یې کنټرولوو. نو ښه خبره دا ده چې په وجلو کې دغه دواګانې وشیندئ. څوک چې په اختر کې د خیر سره اخترۍ کوي، قرباني کوي، باید خاص ګلبز استعمال کړي، د دستکش چې موږ ورته وایي، ماسک استعمال کړي او رقم چپن دي دا چپن استعمال کړي تر څو چې د حیوانات سره په تماس راځي او بیا سبب د دې نه شي چې دغه ناروغي تر نور پورې هم انتقال شي. او همداسې په دغه ناروغۍ اخته ناروغانو ته څه ډول پاملرنه کول پکار دي؟ یا مثلا دغه ناروغان چې دي تر ډېره پورې د هغوی دغه مرض څخه د جوړېدلو دپاره کومې لارې چارې مثلا پکار دي، یا مثلا په څومره وخت کې بیرته ورڅخه ښه کېږي؟ که زه دغه د روغتیا برخې ته راسم، چون دا ناروغي زموږ په ځای کې یا زموږ په ساحه کې، زموږ په ولایتونو کې، په حوزو کې مخ اوس نه یو مخ پر ودې ده. نو که چیرې موږ دا خاص نښو نښانې ولیدلې په کوم خاص مشخص شخص کې، لکه یو شی زما څخه مخکې پاتې شو لکه د سترګو سوروالی، دغه ناروغه هم عصباني کېږي، انکارا ظالم ته راسم هم عصباني یا په اصطلاح ډېر په غوسه کېږي، ډېرې خبرې کیدای شي وکړي. په ساده پښتو باندې د لیونتوب حملې پر راځي، غاړه ډېره زیاته شخوي، د سترګو په شاوخوا کې ډېر زیات سوروالی احساس کوي، شدیده تبه لري، اسهال یې شروع کېږي، په اسهال کې وینه، د نس درد، په عمومي توګه د ټول عضلاتو درد، کرمپونه، شخوالی شروع کېږي ورسره. نو که چیرې موږ دا ناروغه ولیدی چې په دغو خاصو نښو نښانو باندې مصاب و، اخته و، نو ډېر ژر باید دغه مربوطه ناروغه ویسو تر یو روغتون پورې، چون موږ په هر ولسوالۍ په سطحه د هر کلي څو کلیو په نظر کې نیولي دي، بیا هلته روغتیایي کلینیکونه شته. ډاکټر صاحبان دغه ناروغي جس کوي، په اصطلاح تشخیصي معاینات ورته کوي، چون په دغه هکله اوس په هر ځای کې لارښوونې شروع دي، خلک دغه ناروغي په هکله بلد دي، بیا بعد د هغه څخه یې تر تداوي لاندې نیسي او که چیرې تداوي هم سي، تداوي بیا کېدلی شي، تداوي لري. خو ښه خبره دا ده چې تداوی شته. بعد هغه څخه که چیرې دغه ناروغي زموږ ته ډېره خپره شي، نو دا یو رقم په اصطلاح مصارف ډېر کوي، جانبي اغېزې د تداوي ډېرې زیات دي. زیاتره ناروغان داسې دي چې هغوی نه تشخیصېږي، که چیرې تشخیص ول د همدغه میکروب ورته زده دواګانې ورکوي، مایعات ورکوي، د اسهال د تبې دپاره تبه یې کنټرولوي او په څو ورځو کې انشاءالله برته ښه کېږي ناروغ. ډاکټر صاحب محترم، هغه ناروغان چې په دغه ناروغۍ باندې اخته سوي تر ډېره که روغتون ته لاسرسی ونه لري، کورنۍ درملنه به یې څه وي؟ چون موږ په کور کې د ده دپاره کوم خاص درمل موږ نه لرو، په کور کې نه موږ د درملو ساتلو ځای نه دی کورنۍ. نو که چیرې څوک ورباندې مصاب سي، اخته سي، دا خاص نښو نښانې په چا کې ولیدل سي، نو لومړی به د دغه ناروغه د لاړو، وینې، نور افرازاتو سره باید ځان په تماس کې رانولي او ویې ساتي په خپل کورنۍ کې. که چیرې په وسه پرو ډېر زیات مایعات ورته ورکړي، یعنې په کور کې مایعات و، باید ORS محلول ورته ورکړي. د تبې د کنټرول لپاره د تبې ضد دواګانې یا خپل نسایډونه چې موږ وایو هماغه ورته ورکولی سي. او بعد له هغه څخه دغه ناروغي باید عجل لاړه سي، دغه ناروغه باید انتقال کړي روغتونونو ته، په خاطر د دې چې هغه د ده ماحول چې په کورنۍ کې دی، کورنۍ مخته کولی سي. نو ښه خبر دا ده چې په کور کې د دې دپاره تداوي موږ نه لرو، باید د شفاخانې پر انتقال سي. موږ لرو په یعنې داسې ساحې موږ اوس برحاله نه لرو چې هلته د کلینیک نه وي، کلینیکونه حتمن لرو، هلته بیا د دوی تداوي ممکنه ده، ځکه په خاص وطا کې دوی
کرنټین چې موږ ټول خلک سره بلد دي، ټول هر چا اورېدلې دا خبره، دی کرنټین کېږي، په یو خاص ځای کې تداوي کېږي او بعد له هغه څخه جامع ته ځي. په کور کې تداوي یوازې صرف دا ده چې تبه یې کنټرولولی سي او کافي مایعات ورته ورکولی سي او ځان دی داسې ساتي چې دی د نور خلکو سره بیا په تماس کې رانه ځي، ځکه چې دغه د کانګو مرض بیا تر نور پرې خپور نه سي. او همداسې دغه د کانګو ناروغي چې کومو حیواناتو کې ستا تر ډېره پورې که لیدونکو ته روښانه سي چې کومو حیواناتو کې دغه ناروغي ستا مثلا دغه نومونه که چیرې واخیستل سي؟ چون دا ناروغي مخکې بار بار ما وویل چې مخ پر ودې ده، یعنې یو حیوان هم کیدای سي د کانګو د ویروس یا د کانګو د اکنې څخه پاک نه وي، ځینې خوندي نه وي، سیف نه دی، هر حیوان اخته کولی سي او بعد له هغه څخه د هر حیوان سره چې موږ په تماس راځو هغه موږ اخته کولی سي. خو په مجموعي توګه د دغه د کانګو د ناروغي چې کوم ویروس دی دا تر ډېره حده د غوا، پسه او وزه په خاص توګه هغه درې حیوانات چې هغه په اختر کې استفاده ورڅخه کېږي، حلالېږي، قرباني کېږي، دغه حیوانات تر ډېر حده په خطر کې دي او دوی اخته کولی سي. بعد له هغه څخه د دغو دریو سره موږ په تماس کې څېړنې پر دا درو ترسره سوي دي چې دوی بیا دوباره موږ اخته کولی سي. یعنې فکر وکړه د غوایانو د غوښ سره، خپله د غوایي د وینې سره، د قربانۍ پر وخت څونه موږ سره په تماس کې یو. پسه چې یو عام شی دی زموږ داسې په ځای کې په موسمي وخت کې خپله په اخترو کې بغیر له اخترو څخه په خوشحالیو کې هر وخت حلالېږي، خپله د پسه سره دا ویروس تړل دی او کېدای سي موږ ته رانتقال سي. خپله د یو حیوان د غوښ سره په تماس راتلل، خپله پسه، غوا، دې ته ورته ځینې حیوانات چې نور یا په څوک نور اهلي حیوانات خپل اسان ساتي په کور کې، یا دې ته ورته نور حیوانات چې دوی په کور کې ساتي د هغه سره په تماس راځي، دوی کېدلی سي چې بیا دوباره زموږ محیط ته دغه ویروس را انتقال کړي، زموږ چاپېریال ته راسي. یو شی زما یې نه څه لکه وزه، د وزې سره موږ زیاتره هیوادوالو سره په تماس کې دي، یا ورسره مخامخ کېږي، د غوښ سره، د شیدو سره، د افرازاتو سره، چون د دوی هر افراز کې کېدای سي دغه ویروس دوباره زموږ محیط ته انتقال سي. نو د هر درې حیوانات چې مایعات کړل بغیر له دغو درې څخه هم کېدای سي نور هم باندې څېړنې وسي، نور هم دغه ویروس موږ ته را انتقال کړي. خو دغه درې خاص دي لکه غوا، پسه، وزه او ورسره په څنګ کې که څوک اسان ساتي، چون اسان اوس ډېر دي زموږ په ټولنه کې، خو که وساتي پر اسان هم دغه اکنې کښېني، اس هم ابتلا کولی سي. یو شی زما د یاده ونوځي لکه اکنه خپله کله کله داسې کېږي موږ د حیوان سره په تماس کې نه راځو، حیوان ته نږدې په چاپېریال محیط کې کښېنو، هلته ماشومان دي حیوان ته لاس وروړي، حیوان در غاړه نیسي، کشي یې حیوان پسې نږدې مزل د حیوان سره څنګ پر څنګ کوي. په دغه وخت کې دغه اکنه خپله کولی سي چې ډایرکټ دغه د کانګو ویروس زموږ تر وجود پر انتقال کړي، که موږ وچیچلو مستقیم ویروس موږ ته راغلی. که چیرې بیا حیوان اول حیوان مصاب کړي، اخته یې کړي، بعد له هغه څخه موږ د حیوان د افرازاتو سره لکه شیدې، غوښې، خپله لاړو د حیواناتو دغو شیانو سره که چیرې موږ په تماس راغلو هم موږ اخته کولی سي. خو په دواړه وختونو کې هغه رینج د انکوبیشن پیریډ یا آی پي چې ورته وایي دا یو څه توپیر لري. که چیرې موږ دغه د حیوان مستقیم دغه حیوان اکنې وچیچلو نو دغه یو څه ژر ناروغي منځته راوړي، هغه اعراض علایم سوروالی، درد، د سر درد، شدید تبه دا ډېر ژر ښکاره کوي. مګر که چیرې بیا په غیر مستقیمه توګه موږ اول د حیوان د لاړو سره په تماس کې رالو، د وینې سره په تماس کې رالو، د غوښ سره په تماس کې رالو، نو دا بیا کېدلی سي دغه د اخته کېدو موده یو څه اوږده سي، د 5 الی 6 یا 3 څخه تر 6 ورځې شاوخوا وروسته بیا اعراض ښکاره کړي. په دغه وخت سړی فکر کوي چې ولا دا به نو بله ناروغي، ځکه 5 ورځې بعد 6 ورځې بعد ستا د حیوان ټوله خاطره هېرېږي چې ولا دا حیوان ته دې پام نه وي، مګر سبب د دغه کانګو دی. دغه خاص اعراض والا هم د نور ناروغۍ څخه ډېر زیات جلا دي چې دی اسهال ورکوي او په اسهال کې وینه ورکوي، دی خواګرځی ورکوي، په خواګرځي کې وینه ورکوي، شدید تبه ورکوي، شدید سر درد ورکوي، د لیونتوب عملي ورکوي، د غاړې شخوالی ورکوي، لکه کټ مټ لکه مننج ته ورته، مننجایټس ته ورته اعراض ورکوي. نو دغه نښانې چې دي دا په نور ناروغۍ کې په اصطلاح ریر دي، نادیده دي. نو د کانګو سره ډېر ارتباط لري. باید په دغه وخت کې د یو صحي مرکز ته دغه ناروغ اول د ټولنې څخه ډېر جلا کرنټین سي، وساتل سي او بعد له هغه څخه ترې روغتون پر انتقال سي. په کور کې به زموږ تداوي دا وي چې لومړی د مایعات ورته ورکو، چون دا مایعات ضایع کوي، خواګرځی کوي، اسهالات کوي، مایعات کافي مایعات ورته ورکو. که مایعات ورته ورکو وارث محلول یا په عاجي اصطلاح پخې اوبه ورکو، بیا په خاص توګه په دغه اوبو کې که چیرې یو کاچوغه مالګه، 3 کاچوغې شاوخوا بره، 1 کاچوغه یا 2 کاچوغې وړه جوړ سي، بیا په بار بار ورته ورکول سي. هر څومره چې ناروغه څښلی سي هغونه ورته ورکول سي، خو ډېر به ښه. که دا نه ورسره په څنګ کې د تبې د کنټرول لپاره یو د تبې ضد دواګانې، چون دا شی په ساحو کې شته، د تبې ضد دوا د پرسټامول یا پیناډول ټابلیټونه
چې عمر یې پوره هغه ټیانو ته استعمال کړي ډېر کوچنیان د هغوی دپاره بیا د دغه پرسټامول یا پیناډول یا کلپول یا خپله د طبي ضد نسایډونه هرې کورنۍ هر ګروپ دوا چې دا کوچنیانو ته بیا شربت استعمال کړو نو ډېر به ښه او بعد له هغه څخه دغه ناروغه باید تر یو صحي مرکز پر انتقال شي چې هلته بیا د ویروس د بکټریا ضد دواګانې ورکوي. راځم د خپرونې وروستۍ پوښتنې ته. دغه حیواناتو څخه چې دغه ناروغي را انتقالیږي انسانانو ته دغه حیواناتو کې اعراض او علایم د دغه ناروغۍ څرګندېږي که نه؟ یو ځل به بیا وضاحت ورکړم. په کچې ما مخکې م ویلي وه دا یو خبره مې یاده کړې وه کله چې د کانګو د ناروغۍ نوم راخیستل کېږي په یو ځای کې نو خطرناکه په همدغه ده چې حیوان مریض نه ښکاري. اوس د ربیز ویروس یا هغه د لیوني سپي ویروس چې زموږ په ساحه کې ډېر زیات مخ پر ودې وو هغه به لومړی سړی پوه کېدی سپی به لیونی سوی و بیا به په اصطلاح پیشو به چې یا غوا به چې د سپي دا اړلې وه هغه به د لیونتوب چمونه کول بیا به نو موږ هغه حیوان هم د منځه وړلی که غوا او غوا به میسته کول په خاص په خاورو کې پټول سپی به وژدل کېدی. دولت ډېر کار وکړي په دغه برخه کې دغه لیوني سپي مخ پر کېدو دې ایسته کړي دي یا په اصطلاح په یو کلي کې که چېرې چا د لیوني سپي اراز او علایم پکې پیدا کړه په یو سپي کې بس هغه به ایسته کولی. خو متاسفانه چې که چېرې یو حیوان په کانګو باندې اخته سي هېڅ کوم اراز د علایم نه ورکوي نه د حیوان دپاره دا د ناروغي سبب ګرځي. دی صرف یو مخزن دی ساتونکی دی هلته دا میکروب وسیږي هر وخت چې موږ سره په تماس کې رالو زموږ دپاره بیا یعنې په نورمال ډول لکه موږ یو شی وایم لکه موږ چې نورماله پلورا لرو یو میکروب زموږ پر پوستکي زموږ په خوله کې زموږ په کولمو کې نورمال دی خو کله چې تر وینې ورسیږي بیا زموږ دپاره د ناروغي سبب ګرځي. دغه د کانګو ویروس هم د حیوانات لپاره چې دی نورمال هلته وسیږي په دې کې کوم ناروغي اراز و علایم نه ورکوي صرف هغه وخت چې انسان در بدن پر ورسېدي بیا انسان اخته کولی شي. نور په حیواناتو کې هېڅ کوم اراز علایم نه ورکوي او نه خاص د کلینیکي نښانې ورښکاره کېږي. ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب محترم. د خپرونې په وروستۍ برخه کې که چیرې کوم پیغام لرئ مهرباني لیدونکو ته وایاست. چون د اختر شپې ورځې ډېر رانږدې دي او په دغه موسم کې موږ قربانیانې ډېرې زیاتې کوو او خپرونه هم د کانګو ده نو په دغه برخه کې به لارښوونه وکړو چې که څوک د حیواناتو سره د اختر په شپې ورځو کې مستقیم یا ډایرکټ په تماس کې راتلله نو لومړی باید هغه د صحت عامې وزارت لخوا چې کوم لوازم په اعلاناتو کې ورکول کېږي یا په مجموعي توګه د رسنیو څخه اوري چې هغه دستکشې چپنې یا هم خاص کلپ یا بسته ماسکونه باید د حیوانات د علاجېدلو په وخت کې استعمال شي تر څو چې د دغه کانګو د ناروغي اراز او علایم نشي د دغه ناروغي پرمختګ مې نور همدلته درولي. که چیرې څوک د دغه حیوانات سره په تماس راځي باید د تماس څخه وروسته لاسونه په صابون یا شیمپو باندې کافي ومینځي تر څو چې نوره کورنۍ د دغه ناروغي څخه په امان شي. که نه نو بیا به مې دغه ناروغي ته نور موږ وده ورکړي او په اصطلاح بیا کنټرول زموږ دپاره یو رقم ستونزمنې. نو ښه خبره دا ده د اختر په موسم کې یا بعد له اختر څخه دغه ناروغي باید په کافي اندازه کنټرول سي او کنټرول یې مخکې ما وویلې ماسک خاص چپنه چې هغه لستونې لري ورسره په څنګ کې دستکش شي او په یو خاص ځای کې باید دغه حیوانات د وینو سره ماشومان یا دې ته ورته ځینې خلک چې هغه فکر کار نه کوي لیونیان یو بله نور خلک چې په دغه معلومات نه لري باید په تماس کې رانه سي. نور د لیدلو څخه مننه. کور ودان. سلام علیکم. ډېره زیاته مننه کوو درنو لیدونکو تاسو او ډاکټر صاحب محترم ستاسو څخه چې خپرونې ته راحاضر سولاست زموږ بلنه ومنل. درنو لیدونکو د رڼا پر لور روغتیایي خپرونې د لړۍ څخه نننۍ خپرونه کې مو موضوع ټاکلې وه د کانګو ناروغي. هیله لرم چې هغه معلومات چې خپرونه کې وړاندې سول هغه پوښتنې چې تاسو مخکې ذهن کې درلودې هغه به مو حل کړي وي. پر سکرین باندې چې کومه شماره مخې ته راځي پر همدغه شماره باندې تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه راته واستوئ د راتلونکي خپرونې دپاره ټاکلي اړوند موضوع باندې راسره کومه پوښتنې چې تاسو د ډاکټر صاحب څخه لرئ هغه هم موږ ته راواستوئ چې موږ بیا په خپرونه کې درته نشر کړو. درنو لیدونکو خپرونه پر همدې ځای باندې پای ته رسېدلې ده. د نننۍ موضوع دپاره مو خپرونه کې میلمه و ډاکټر نعمت الله زیراک د داخله ناروغیو عمومي ډاکټر عمومي ماهر او معالج. ستاسو له راتګ څخه ډېره مننه. کور مدان چې موږ ته بلنه راکړې ډېره مننه. خیر اوسې. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو درڅخه اجازه غواړو د الله په امان. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان